که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو پاکه سوې، خو په پنجوایي، میوند، ژړۍ او ځینو نورو ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي. د جګړې له امله بې ځایه سوي وایي په سختو ستونزو کې ژوند کوي، نه کوم کار ورته پیدا کېږي او نه هم داسې مرستې ورسره سوي چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. دوی دغه راز د جګړې پر ښکېلو غاړو هم نیوکه کوي چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي، خو له بلې خوا یې جګړې ته زور ورکړي. نو خو بالا زموږ سره هغه یو کومک چې کړی دی، بل کومک یې نه دی کړی. زما خپله دغه تذکره د هغه کومک هم د ما سره نه دی سوی. نارامه ضریبه ځای نه رسېږي. یاد د خدای که تاسې یاست که طالبان یاست سره کښېنئ، یوه پراخه جوړه سره وکړئ، اسلام سره خلاص شو. زما خبرې دغه دي ورو روان دي، که د حکومت پکې واسطه کېږي، که د رعایت پکې واسطه کېږي، که یو څه په واسطه کېږي، یو شی دې ژر د ژر راسره وکړي، که نه کېږي جواب دې راکړي چې زه د خپلې لارې. د ټولو څه که طالب دي، که حکومت دي، که رعایت دي، د ټولو څه چې دغه وس زما دا خواهش دي چې دا روغه دي، دا جوړه دي وشي. دلته جوړه وشي، زه دلته څه کوم چې ما ته شات راکړي، زه دلته شپه نه تېروم. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي کندهار ښار ته مخکې هم زیات شمېر بې ځایه شوي کورنۍ راغلي وې او اوس هم د پنجوایي، ژړۍ او میوند څخه نورې کورنۍ راغلي چې شمېر یې زرګونو ته رسېږي. دی وایي د یو شمېر کورنیو سروې یې کړې او مرستې ورسره سوي، خو ډېر شمېر کورنۍ لا هم پاتې دي. کومې کورنۍ چې دم ګړۍ د کډوالو چارو د ریاست سره د داخلي بې ځایه شویو په نوم باندې ثبت او راجستر دي، په هغو باندې اوس هم کار روان دی. اما دا چې د موسساتو امکانات کم دي، د دوی ظرفیتونه هغسې نه دي لکه څومره چې دلته تقاضا ده او د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمېر. اما یعنې دا ډېره غټه فاصله ده چې موږ په متواتر ډول پرون نن ورځ هم په همدغې اړه باندې د ولایتي ادارې د مشرتابه سره د همکارو موسساتو سره په دې اړه باندې ګډ بحث درلود. پر همدې مهال په کندهار کې د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سردار محمد باراني وایي دوی هم د بېلابېلو موسساتو په مرسته د بې ځایه سویو کورنیو سره مرستې کوي، خو په دې اړه یې لا هم سروې بشپړه سوې نه ده. 3000 الی 3500 کورنیو ته مرسته رسوم چې په هغو په ارغنداو، ژړۍ، پنجوایي، شاولي کوټ او ډنډ کې، د هغه تر څنګ 2 ولسوالۍ نورې چې هغه ارغسان او میوند دی چې هلته امنیتي مشکلات دي. تر اوسه زه پر دې نه یم توانېدلی تر څو هلته عملا سروې شروع کړم، ځکه چې ما د ولسوالۍ د مسؤلینو څخه د ولایتي ادارې سره پر دې باندې بحث کړی دی. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې څه موده وړاندې له طالبانو پاکه سوه، اوس مهال پکښې د مین پاکۍ چارې روانې دي. په دغه ولسوالیو کې طالبانو زرګونو مځکني ماینونه ښخ کړي وو چې اوس هم ډېرې کورنۍ د ماینونو له امله خپلو کلیو ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي.